د دغه افغان ځوان له کارنامې خبر شوی افغان ټولنیز فعال فهم جازي ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا د بریتانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. فهم جازي یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه خدمتونو له امله د بریتانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ترلاسه کړې ده. ټولنیز فعال او د بریتانیا په والسال کې د یوې خیریه موسسې بنسټګر جازي د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویل د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی دی. هغه رسنیو ته ویل دا د بریتانیا د شاهي کورنۍ یوه لویه جایزه ده چې دا زما په بریتانیا کې افغان ټولنې او ټولو افغانانو لپاره یو ویاړ دی. دا ماته انرژي راکوي او د دې لامل کیږي چې افغانانو ته لا ډېر خدمت وکړم. جازي وایي له څه باندې 20 کلونو راهیسې په بریتانیا کې ژوند کوي او په تېرو څو کلونو کې یې هڅه کړې چې د خپلې کډوالۍ د لومړیو وختونو تجربې او ستونزې له هغو افغانانو سره شریکې کړي چې تازه دغه هېواد ته راغلي څو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړی وایي له هغو افغان کډوالو سره چې تازه بریتانیا ته راغلي د ژبې زده کړې کار او نورو بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. عمران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې وایي 2 کاله وړاندې په ناقانونه توګه بریتانیا ته دننه شوی و او د فهم جازي په همکارۍ یې خپلې ستونزې هوارې کړې. هغه ویل 2 کاله کېږي چې راغلی یم، په لومړیو کې مې هېڅ څه نه درلودل، ما سره ټوله مرسته فهم صاحب وکړه. که کله ډاکټر ته ځم یا کوم بل کار مې وي هغه ته زنګ وهم را سره ولاړ شي. ما چې وکیل نه درلود ټولې مرستې یې را سره وکړې. په ورته وخت کې په بریتانیا کې میشت یو شمېر افغان کډوالي ښاغلي جدي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. له هغه غواړي چې افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راغلي او له ستونزو سره مخ دي لا زیات خدمات وړاندې کړي.